نو بیا به هم دا 2 رکعته نه پرېږدي. بله مسله د دې دا ده چې دا مونځ چې څومره لنډ وکړي دا سنت طریقه ده. ګوره موږ د الله بندګان یو، دا اهمه خبره یاده کړئ، موږ د الله بندګان یو او چې څه راته الله ویلي دي هغه کوو، چې د څه نه یې منع کړي هغې نه منع کېږو. او الله موږ ته دا وایي چې د پیغمبر تابعداري کوو. د پیغمبر په تابعداري کې خیر دی. چې کوم ځای کې مونځ اگر لنډ کړی دی موږ به یې لنډ کوو، او چې کوم ځای کې هغه اوږد کړی دی موږ به یې اوږدوو. او په دې ډېرې مسلې یعنې زه پیش کولی شم چې دلته پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا کار لنډ کړی، دلته دا کړی. که موږ دا مونځ لنډ وکړو موږ ګناهګارېږو نه، خو زموږ نه غوره طریقه هغه پاتې شو. لکه ګوره د حجر اسود نه شاته، عفوا د مقام ابراهیم نه شاته حجر اسود ته مخامخ پیغمبر صلی الله علیه وسلم 2 رکعته مونځ کړی. سورة الکافرون سورة اخلاص پکې ویلی. لنډ مونځ شو که اوږد دی؟ اوږد شو که نه؟ لنډ دی. دلته به لنډ کړي. ښه بیا یو سړی دغه ټیم کې دعاګانې غواړي او جاړي الله ته، جایز دي. خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله دا مونځ وکړو زمزم اوبه یې وڅښي، حجر اسود یې ښکل کړو، بیا لاړ صفا مروه ته، نو دا غوره طریقه شو. د دعاګانو ته څه نور هم ټیم شته، ځکه چې زموږ مقصد دا دی چې موږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بلکل په نقش قدم روان شو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې حج کې و عرفات کې 2 مونځونه یو ځای کړو که نه، او قصر یې کړو. که اوس یو سړی و چې زه خو عرفات ته راغلی اصل کې څه دپاره یم؟ عبادت دپاره. نو ولې جدا کې او ولې قصر کې؟ زه ماسپښین په خپل وخت کې پوره کوم، زه مازدیګر په خپل وخت کې پوره کوم، ځکه چې دې کې عبادت ډېر شو، دې کې تقوا ډېره ده. سم خیال دی؟ تقوا دې کې ډېره ده. تقوا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په تابعدارۍ کې ډېره ده. ښه پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې مزدلفې ته لاړ، ماښام مونځ یې وکړو، ماسخوتن یې وکړو، دواړه یې جمع کړو او ماسخوتن یې قصر وکړو او بیا وده شو. سهار بیا راپاڅېدو، مونځ یې وکړو، بیا یې دعا وغوښته، بیا رڼا پوره حج په مسایلو کې ذکر شوي، رڼا لګېدو پورې ولاړ. اوس یو سړی زه به ټوله شپه تهجد کوم، هسې هم د عباداتو شپې دي. نه، اوده کېده غوره دي. د پیغمبر تابعداري ده. بل دا چې سبا له تا ته ډېر اعمال پراته دي، د پیغمبر په هر کار کې حکمت وي، نو که ته ټوله شپه تهجد وکړې نو سبا له ته څه کوې بیا؟ په څه به پوه نه شي. اوس دلته پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا 2 رکعته لنډ کړي که اوږدې کړي؟ لنډې کړي. ما ورته به هم لنډ کوو. په دې کې به ویلی کېږي څه؟ نو یاد کوي. یو حدیث کې دا راغلی دي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په اولني رکعت کې قل یا ایها الکافرون وي، په 2م رکعت کې به قل هو الله احد وي، او کله نا کله به په صحیح مسلم کې حدیث دی، حدیث عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما، دا اولنی په صحیح مسلم کې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سحر د سنت کول په اولني رکعت کې د سوره بقره آیت نمبر 114 ویلو. نوټ کې که عمل پې کوئ، که عمل پې کوئ، او که نه په سر له پاسه اوړي نو هغه بیا ضرورت ورته نشته. او هغه دا آیت قولوا آمنا بالله وما انزل الینا، آیت تا آخره پورې. قولوا آمنا بالله وما انزل الینا وما انزل الى ابراهیم و اسماعیل و اسحاق. دا سوره بقره کې دی، 114 آیت دی. دغه یو آیت په اولني رکعت کې ویل. په 2م رکعت کې د سورة العمران 4 نمبر آیت دی، قل یا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم. دا آیت ویلو. یو آیت دی. که څوک د پیغمبر د تابعدارۍ شوق لري که نه، نو هغه به د آیت یاد هم کړي او هغه به پې عمل هم کړي. اولنی آیت ته کوم صورت دی؟ سورة بقرې نمبر 136 114 او 2م آل عمران 64 نمبر آیت دی. ښه اسې زه ته یو فایده ذکر کومه. که یو سړی ماله په کروڑو روپۍ راکوي که نه، نو په پیسو یې نه خرڅوم.
او په کروڑو تاسو ته میلاوېدی هم نشي. د ویترو کې کوم صورتونه ویل سنت دي؟ اعلی، کافرون، اخلاص. او کافرون او اخلاص دلته هم دي، خیال هم دی که نه دی؟ فایده دا یاده کړئ. موږ چې راپاسو ورځ د څه نه شروع کوو؟ ورځ د څه نه شروع کوو؟ د کوم لمونځ نه؟ د سهار د سنتو نه. او د شپې اخرنی لمونځ کم ګرځوو؟ ویتر ګرځوو. نو شروع د سهار د سنتو نه وشوه، ختمه قصه په ویترو باندې شو. او په دواړو منځونو کې سنت طریقه دا چې قل یا الکافرون وایي، قل هو الله احد وایي، او دواړو کې توحید دی. معنی دا چې شروع به هم په توحید کې، ختمې به هم په توحید باندې. دا فایده ما تاسو ته په کروڑو دي شي میلاوېدی. او که موږ چېرته کېناستو د شریعت ته حکمتونه معلومول که نه، نو دا ملاګانې به زموږ ټیټې شي او دا وروځي به زموږ په دې سترګو راولیږي او موږ به پکې بوډاګان شو، د خاورو سره به خاورې شو، دا حکمتونه ټول نشو بیان. دا ډېر خوږ دین دی، خو چې څوک خوږوالی محسوس کړي هله وله مزه ورکوي. چې چا محسوس کړی نه دی هغه به څه د دې دین نه خوند او مزې واري. او بیا خصوصا په علم کې چې کوم خوند دی د دې تپوس مه کوه. سخت خوند دی په علم کې او د کتاب په مطالعه کې، د علماو سره په ناسته کې سخت خوني په دې کې. چې کله سړی ناستي که نه یو مسله ګوري یا اوري یا کتاب ګوري او نوې مسله یاده کړي که نه، د سړي دا زړه داسې ټوپونه ووایي، باغ شي. انشاءالله ستاسو له زړونه به هم خوشحاله شوي دې مسلې سره، که نه خفه شو. دا مسله تا کوم کتاب کې معلوموله؟ نوم یې ته یاد دی؟ موږ دې ته بیان کړه. او دا یو تحفه شوه، حالانکې ټولې خبرې تحفې دي، خو دا ډېر اهم چې ولې د سهار سنتو کې موږ دا وایو، ولې د وترو کې دا وایو. نو دا چې ستا ابتدا د ورځې، انتها د شپې هغه په توحید باندې وشي، نو ژوند به ټول د توحید او د توحید په منځ کې تیری. بله مسله دلته هغه دا ده، دا یاده کړئ چې جومات ته رالی او امام په فرض مانځه باندې ولاړي، نو بیا به دا سنت نه کړي. او حدیث کې دا راځي، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي اذا اقیمت الصلاه، چې کله د مانځه دپاره اقامت وشي نو نه کېږي مونځ سوا د هغې نه کوم دپاره چې اقامت شوی دی. واضح حدیث دی. نو دې کې دا خبره کول دا کمزوري ده، لکه بعضو علماو دا خبره کتابونو کې هم لیکلې ده او بیان کړې هم ده. وایي که د امام اواز د باندې نه لګي نو کولی شي یو ګوټ کې. مسله اصل کې دا ده، او په دې خو څه دلیل نشته صحیح مرفوع چې یاره د امام اواز د باندې نه لګي بیا کوه. خو چې جوماتونو کې ولاړې په دوی اواز لګي که نه لګي، نو دوی د خپلې مسلې هم خلاف دي. بله یعنی د جمع سره مونځ څو درجې بهتر دی؟ 20 درجې بهتر دی. او بل حدیث کې څو دي؟ 25. یعنی دی ښه په ارام دا وایي خیر د جمع دې لاړی شي خو چې سنت وکړه. درېیمه مسله، ته ماشوم راوله تپوس دې وکړه د فرض زور ډېري که د سنتو ماشوم به م وایي چې فرض زورور دی. د جمع وخت د نه روان دی او اولني وخت کې د نه مونځ روان دی. او غوره مونځ کم یوي کوم چې اولني وخت کې وشي، الا بعض مونځونه چې د هغې ما تفصیل مخکې بیان کړی هغه د نه روان دی. بعض پکې لا دا وایي که اخرنۍ لنډه قاعده راګیرولی شي نو لګیا اوسه. بعض وایي که یو رکعت راګیرولی شي نو لګیا اوسه. په دې خبرو دلیل نشته صحیح. چې کله ته جومات ته رالی او امام په مانځه ولاړ دی هغه سره به مونځ کړي. یاره وایي د سحر د سنتو لوی فضیلت دی. موږ وایو موږ ته یې مه بیانوه، موږ ته معلوم دی. لږ ساعت مخکې ما فضیلت بیان کړو چې سحر سنت نه په سفر کې به پرېږدي نه به په حضر کې پرېږدي. خو فضیلت یې دومره هم نه دی چې فرض مونځ ولاړي ته دغه کې او فرض پرېږدي.
فضیلت شتی که نه چې دومره دی شوق دی وختي راځه خو انسان دی یو ورځ وده پاتې شو ناوخته شو چې چلو شو بیا د دې ته قضا راوړی شي او حدیثونو کې دا مسله به راشي انشاءالله د دې دوه طریقې راغلي دي یا د سحر د منځه نه بعد یې وکړه او یا د نور د راختو نه بعد یې وکړه دا دوه طریقې دي خو دغه ټیم کې کول دې باره کې حدیثونه انشاءالله را روان دي یو کس دیګو سنت کول پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ځان سره بولی دی دې سب کې ودرولی دی یو ځای او زمونږ او ما ته دا خلک دومره ویناګانې کوي خصوصا د عرب که چېرته جومات کې مې څوک ویني یا دلته راپسې باز راشي یاره وایي که ته دا مسله دوی ته بیانه کړې یاره زه ورته یم ستا څه خیال دی چې ما به نه بیانه کړي بار بار یې بیانو بار بار یې بیانو خو دا زمونږ ما انتخابي نشان دی چې زمونږ په جومات کې به دا یینې او الحمدلله خلک خو دا چې مسافري وکړه بهر ملکونو ته ووتو نو دا مسلې لږې زده کړې په دې پوه شو چې یاره دا کار زمونږ صحیح نه دی او بس بیا هم ولاړې هغه خپل کار کوي نو دا طریقه دا صحیح نه ده ښه د هغې نه بعد مؤلف رحمه الله باب راوړی دی باب الاذان اذان څه ته وایي د منځه دپاره اذان اوس سوال دا دی چې په دغه مسلو پسې دا ولې راوړه مسله د جمعې د منځه او د امامتۍ او اذان پکې راوړي جمعې له راځي یعنې چې اذان وشي ته جمعې له راځي نو په دې سره معلومیږي چې وخت داخل چې وخت داخل شي ته جومات ته ور روان شي بله دا چې مخکې د سنتو مسله بیان کړه که نه اوس د اذان مسله راوړي په سنتو پسې اذان ولې راوړي اذان نه مخکې سنت نه کېږي اوس یو سړی لګیا دی د سهار سنت د شپې په 2 بجې کوي او سهار اذان په 3 نیمې کېږي صحیح دی نه دي نو چې کله اذان وشي نو بیا ته سنت کولی شي که د منځه نه مخکې دی او که هغه وروستني دي دې کې ډېرې مسلې دي او موږ سره وخت لږ دی خو صرف یو مسله دوه تې بیانو نورې به پرېږدو را روان درس ته اول په دې ځان پوه کول غواړي چې دا الاذان دا په عربي کې څه ته وایي عربي کې د دې مطلب دی په لغت د عربي کې الاعلام اعلان کول موږ چې ورته اعلان وایو قرآن کې الله وایي که نه واذان من الله ورسوله او اعلان دی د الله او د الله د رسول د طرف نه او شریعت کې اذان څه ته وایي اعلان کول خلکو ته په دې چې د فرضي مونځ وخت داخل شو په خاصو الفاظو سره د ځان نه پکې الفاظ نشي زیاتولی دا پښتو کې اذان کولی شي خدای وبخښه د منځه ټیم دی او راشه صحیح ده اعلان دی دا مشکل دی کې څه دی هغه مخصوص الفاظ نه دي کوم چې شریعت ښوولی دي اکه مخصوص الفاظ به وي اعلان به په هغې سره کېږي هر چې اقامت دی نو په لغت کې د اقامت ډېرې معنی دي یو معنی ده الاظهار یو شی راښکاره کول یا الندا اواز کول او په شریعت کې اعلان کول دي د دې خبرې چې منځه ته د ودرېدو وخت شو یا منځه دپاره د ودرېدو وخت شو په خاصو الفاظو سره دا به پکې لازم وي په خاصو الفاظو سره اوس که ته داسې وایي چې اعلان کول د منځه دپاره سره وایي چې اعلان کول دی خو چې په هر څه کې د اعلان وکړو نو اقامت او اذان کې څه فرق شو نه اذان اعلان دی د وخت د داخلېدو اقامت اعلان دی منځه ته د ودرېدو او ځکه به دا سپیکرې خو نن سبا راووتې د هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دور نه واله او د هغه وخته پورې چې د سپیکرې نه وي اذان به د جومات په چت باندې ویلی کېدو ولې چې دا خلک ټول واوري دا اعلان ټولو ته دی او اقامت اعلان چاته دی د جومات ته خلکو ته دی هغه ټولو ته نه دی هغه د جومات ته خلکو ته دی
چې ودرېږئ مانځه ته. ښه اذان دا مسله چې اذان شریعت کې شته دا قرآن او حدیث او د اجماع نه ثابته ده. لکه قرآن کې الله څه وایي؟ یا ایها الذین آمنوا اذا نودي للصلاة من یوم الجمعه، ای ایمان والو چې کله د جمعې د مانځه دپاره اذان وشي، معنی چې اذان شریعت کې شته. حدیثونه خو دا موږ لګیا په حدیثونو کې ډېر شی دي او په دې باندې د علماو اجماع ده، د امت اجماع ده چې د منځونو دپاره اذانونه ده شتي. دا فایده یې ده کوي او قیمتي فایده چې اذان دا کله مشروع شوی دی نو دا د هجرت په اولني کال باندې، یعنې د هغې نه مخکې اذان نه و. د هجرت په اولني کال چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم مدینې ته راغی په هغه کال اذان مشروع شوی دی. کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم مدینې ته راغی اولنی کالو نو د صحابه کرامو سره مشوره وکړه. دا دې باره کې ډېر روایت راغلي. مشورې کولې چې د مانځه دپاره به د اعلان څنګه کوو، نو به یې کې ډېرې مشورې مخې ته راغلي. یوه مشوره دا وه چې ټلی د نصاراو د عیسایانو یو ټلی به وه، هغوی به چې کله څه اعلان کوو هغې له به یې څه شی راواچوي کړنګ به یې وکړو. وایي دغه ټلی ناقوس ورته ویلی کېږي چې دا به مونږ دغه شان د مانځه په ټینګ کې ټلی وو. نو بیا په هغې اعتراض وشو چې دا د چا کار دی؟ د چا کار دی؟ نصاراو. بیا وایي چې داسې کار به وکړو چې ښکر کې به اواز کوو چې د بوک ویلی کېږي په عربۍ کې، خو یهودو به په دې باندې اعلانونه کول نو هغه هم ونه منلی شو. وایي یا به په دنګ ځي باندې اور لګوو، دا د مجوسو کار دی. په دې کې به یو صحابي و عبدالله ابن زید رضی الله عنه، هغه راغی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وایي چې یا رسول الله خوب کې ما ته د اذان دا کلمات ښویې شوي دي او دته دا خوب ولې راغی؟ معنی دا چې د مدینې ټول صحابه کرام د دې خبرې په سوچ کې وو، ډېر دینداره خلک وو. حدیث نه و چې سوچ د ښځو او د بچو سره و بس، یعنې معنی دا چې پیغمبر مشوره کوي صلی الله علیه وسلم، نو دا چې د مدینې د خلکو سره ټولو سره څه دی؟ فکر دی چې څه به کي. نو دته خوب کې دا کلمات د اذان وښویې شو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی بلال ته وښایه، د بلال اواز ستا د اواز نه مزیدار هم دی او اواز یې تیز هم دی. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته هم وحي شوي دی چې دا کلمات دقه دي، ځکه چې محض د هغه په خوب باندې خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم اعتماد نه دی کړی که نه، چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم کله وایي چې او دا خوب حق دی، خو معنی دی چې هغه ته وحي شوي ده. په دې کې بیا عمر بن خطاب رضی الله عنه راغی، وی یا رسول الله اذان یې واورېدو را منډې کړي. بلال رضی الله عنه اذان وکړو او دا اولنی اذان و څه به دې ناشنا مزه کړې وه او عمر بن خطاب را منډې کړي. وی یا رسول الله دا کم اذان چې تاسو وکړو دغه ما هم خوب کې ولیدو. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډېر خوشحاله شو. یو روایت کې راځي چې 14 صحابه کرام راغلي چې هغوی خوب کې دغه اذان لیدلی او یو روایت کې 11 یا 10 راځي. بیا دغه اذان شو، دا کم اذان چې نن سبا کېږي او پیغمبر صلی الله علیه وسلم بلال رضی الله عنه ته وایي ته کوه. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم څو مؤذنانو؟ درې. کم کم؟ ابو محذوره، بلال، عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله عنهم بارک الله فیک. دا درې مؤذنانو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم، یعنی د هغه په دور کې دوی اذان ویلی، خو مشهور مؤذن د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه بلال رضی الله عنه، یعنی ناشنا د هغه اذان او د هغه طریقه په هغې مشهور شوی. او بیا چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفات شو دته لویه صدمه رسېدلې وه، ځکه چې د مدینې د وختو د مکې د وختو ملګری دی، هغه سختې تېرې کړې او هر ځای کې به ورسره و، هر ځای کې به ورسره و. نو لویه سخته و. نو بیا دی لاړ شام ته، مدینه کې به نه اوسېدو،
څه وخت بعد بیا چې دی مدینې ته راغی نو بیا پې صحابه کرامو او امیر المؤمنین پې دا زور راوستو چې ته اذان وکړه بیا چې کله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفات خبرې واورېدو د هغې نه بعد به د بیا اذان چې کله کوو دیس ته به راورسېدو اشهد ان محمدا رسول الله دې سره د دې نه اخوا بیا اذان نه شو کولی نو ځکه هغه بیا د اذان پرېښودی چې کله مدینې ته راغی او بیا یې اذان وکړو د امیر المؤمنین په اډر باندې او د ملګرو د خلکو وایي چې کله اذان وکړو د خلکو را منډې کړې چې که پیغمبر صلی الله علیه وسلم راغلی دی ځکه چې بلکل هغه وخت ورته رایاد شو کوم وخت چې د رسول صلی الله علیه وسلم نو ټولو را منډې کړې او زنانو سرونه راښکاره کړو چې کوم د رسول صلی الله علیه وسلم وخت کې دغه اذان اورېدلو چې که پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا راغی نو مشهور مؤذن هغه بلال رضی الله عنه د دوه نورو د اذان ډېرې مسلې دي انشاءالله دا به روان درس کې بیانو الله سبحانه وتعالی دې موږ پوه کړي په قرآن او په حدیث باندې هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد